امریکا څنګه راغله او څنګه لاړله؟ دا چې امریکا څنګه په دبدبې راغله او بیرته په څنګه شرمېدو لاړله، په دې اړه نن در سره په دغه ویډیو کې یو څو مهم ټکي شریکوم. نو هیله ده چې ویډیو تر اخره وګورئ، بیا مو خپل نظر راسره شریک کړئ. کله چې امریکا افغانستان ته راتلله د جنگ په شکل راغله، خو جنگ نه بلکې د توافق په اساس راغلی وه. امریکا نړۍ او افغان ولس ته په سترګو کې خاورې ور واچولې چې ګواکې په افغانستان کې ترهګر دي، له دوی څخه موږ ته هر وخت ضرر پیښیدلی شي. خو په افغانستان کې ترهګر هسې یوه بهانه وه. امریکا د یو قرارداد له مخې راغله، لکه نن همداسې د طالبانو یو ناکام حکومت موجود و چې په دومره لویه نړۍ کې یو د 3 هیوادونو په رسمیت پیژنده. طالبان په غټ مشکل کې ګیر وو، لکه نن چې د تیر په شکل ګیر دي. خو د طالبانو دوست هیواد یعنی پنجاب ورته ناکام او پټه مشوره ورکړه چې اوس وخت کې امریکا باید راشي چې د دوی په راتګ کې د افغانستان غټې ګټې دي، خو د داسې توافقنامې په اساس به یې دلته راولو چې هم به ستاسې هیواد آباد کړي او هم به تاسې د غټو شتمنیو خاوندان شئ. په توافقنامه کې ډېرې پټې خبرې وي چې د امریکا، پاکستان او د طالبانو په منځ کې وشوې. د امریکا او پنجاب بې شمېره شرطونه ومنل شول، خو د طالبانو یو غټ شرط او یو څو واړه شرطونه ونه منل شول. بالاخره امریکا راغله، طالبان وتښتېدل، پاکستان ته لاړل. 15 کاله طالبانو په امریکا ډز ونه کړ چې لږ لږ یې دوستانه حالات سره خراب شول. بیا یې یو نیم ډز سره کاوه، خو وروسته بیا پاکستان چل ور وخوړ چې امریکا څه کوئ، هغه پرېږدئ، د امریکا په لاس جوړ شوي نظام سره وجنګېږئ، دا نظام کمزوری وساتئ. هماغه و چې په خپل ورور او د وطن په شتمنیو یې بې رحمانه بریدونه وکړه. جمهوري نظام یې بالکل د وطن آبادۍ ته نه پرېښود. د طالبانو له امریکا سره غټ شرط څه و؟ غټ شرط یې ورسره دا و چې کله تاسې ووځئ، ستاسې په لاس جوړ شوی نظام به موږ ته ورانوي، ټول واک به موږ ته سپاري. بالکل امریکا هم هماغه شان ورسره وکړه. خو له طالبانو هلته یوه خبره هیره شوې وه چې کله هم تاسې تللی، نو زموږ حکومت به د نړۍ په هیوادونو په رسمیت پیژنئ. دلته نو طالبان اوس بیا له ناکامۍ سره مخ دي، هماغه د تیر وخت په شان چې نړۍ په رسمیت نه پیژندل، اوس یې هم نه پیژني. امریکا او پنجاب خپلې ګټې وکړلې، طالبانو ته بیرته واک وسپارل شو. د افغانستان 9.5 میلیارده سرمایه کنګل شوه، جمهوري نظام ورته ړنګ شو. د افغانستان اکثره سړکونه، ښارونه، مکتبونه، روغتونونه جوړ شول، خو په دغه جنګونو کې د غریب سړي زوی ووژل شو. نور واک د طالبانو شو. بس زوړ ملا او زړې ترابې. درنو لیدونکو، د دې لپاره مننه چې دغه ویډیو مو تر پایه ولیدله. دغه لیکنه د افغان ملت پر فیسبوک پاڼې باندې نشره شوې وه چې موږ له تاسو سره شریک کړه. تاسو اوس خپل نظریات کولی شئ په دې اړه راسره کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا الله مو مل شه. د خدای پامان.